الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زما محترم مسلمانان ورونو، الله رب العالمین چې کله انسان پیدا کړي، د انسان پر پیدائش څخه مخکې الله رب العالمین جنات پیدا کړي، پیرانان. جناتو په دې دنیا کې یو فساد د الله رب العالمین د نافرمانی یو بازار یې ګرم کړی، ظلم، قتل، ناروا هر عمل د جناتو بنیاد ایښی. الله رب العالمین جنات د اور څخه پیدا کړي، د اور د لمبې څخه. خلق الجان من مارج من نار. الله رب العالمین نو د هغه بعد الله رب العالمین بیا د انسان د تخلیق د پیدا کېدو اراده وفرمایله. بے ملائک فرشتو تو ویل: انی خالق بشر، زی انسان پیدا کو. وی ملائک اللہ رب العالمین تو ویل: یا اللہ انسان ما پیدا کو، بشر ما پیدا کو. ولی وی دا با داس فساد کوي لکه جنات چکی، یفسدون فی الارض، دا با پمزک کی یا اللہ فساد پیدا کی. او فرشتو بیا عرض وکي: یا الله د انسان د پیدایش مقصد چشت؟ الله رب العالمین ورته فرمایل: د دې دپاره چې انسان ما وپیژني او زما عبادت وکړي. وی ملائکو الله رب العالمین ته وویل چې الله ستا د عبادت دپاره موږ کافي، لہذا الله رب العالمین خواست درته کوي انسان ما پیدا. علما لیکي چې دا ملائکو ولې الله رب العالمین ته ویل چې انسان ما پیدا کو؟ هغه وجه دا وه چې ملائکو د الله رب العالمین نافرمانی نه برداشتول. جنات او پیریان د هغه څخه مخکې الله رب العالمین پیدا کړي. ملائکو فرشتو دا وویل چې کچیر دا انسان پیدا سي، دا به هم دغې قتلونه کوي، دا به هم دغې فسادات کوي، دا به هم دغې بېحیایي کوي، دا به بدعملي کوي، دا به د الله د غضب او د غصې سبب جوړیږي. نو یا الله انسان ما پیدا کو. الله رب العالمین ورته فرمایل: انی اعلم ما لا تعلمون. ای زما فرشتو د انسان په پیدا کېدو کې چې کوم راز دی زما په هغه باندې تاسو خبر نه یاست. بیا الله رب العالمین انسان آدم علیه السلام پیدا کړ. بیا فرشتو ته وویل چې دا آدم او د اولاد کچیر زما د حکم مطابق زندگی تیر کی، دا بیا در فرشتو غټ بلند بالا مقام لري، بیا در تاسې هم ما ته قدرمند. او کچیر زما نافرمانی وکړه، بیا تر زما د دشمن معامله ورسره کوم، سخت او دردناک عذاب ورکوم، د دنیا زندگی مرتنګ کوم او د آخرت هم زندگی ورته. بیا الله رب العالمین ملائکو ته وویل چې د آدم علیه السلام ته، د انسان ته، د بشر ته سجده وکړه. فسجد الملائکة كلهم اجمعون. ټول ملائکو ورته سجده وکړه آدم علیه السلام، الا ابلیس شیطان ونه کړل. شیطان هم د جناتو د پیریانو یو ذات دی، دا هغه یو قسم. الله رب العالمین شیطان ته وویل، سرکشي وکړ، وقال
تا ولي الله رب العالمین ورته فرمایل سجده دې نه وکړه اذ امرتک، کله چې ما امر درته وکړي زما امر دې ولې نه ومنې. وای شیطان عقلي دلیل پیش کړ. الله رب العالمین ته وویل چې ای الله زه د وره پیدا یم او انسان د خاورو پیدا دی. د ور خصوصیت دا دی چې لمبې پورته اسمان ته ځي، او د خاورو خصوصیت دا دی چې د بالا سه رایله کې لاندې ځي. په خاورو کې عاجزي ده، کمزوري ده، کمتري ده، په اور کې بلندي ده. یا الله په کار خدا و چې انسان ته دې ویلي وای ما ته سجده وکړي. د دې ځای څخه علما لیکي چې ګناه کول دا د هر انسان یو فطري کار دی. کله کله انسان څه غلطي وشي، لیکن پر ګناه باندې ټینګېدل، پر ګناه باندې د اردو یو متل دی چوری بھی اور سینه زوری بھی. په ګناه باندې بیا اکړ کول، په ګناه باندې بیا ټینګېدل. یو سړی په غلطه دی بل چا ورته ویل چې ته په غلطه یې، وایي سمه ده، صحیح ده، سمه لارې اختیار کړه. یو سړی په غلطه هم دی او بیا هغه خپله غلطه باندې زور هم کوي، نور خلک هم هغه خواته راوړي. دا عمل الله رب العالمین ته ډېر ناپسند دی چې انسان سرکشي کوي، انسان په دې خپل غلطي باندې ګومنډ کوي، د انسان په دې خپل غلطي باندې مغرور وي، په دې خپل غلطي باندې ټینګ غلطي نه مني. دا الله رب العالمین دا د شیطان علامت دی. ګناه کوي، کله هم د الله په حضور کې معافي نه غواړي. تاسې راته ووایاست زموږ ستاسې په دې معاشره کې، په دې انسانانو کې د انسان فطرت دا دی، د انسانانو د خدای هم دغسې عادت دی. موږ سره چې یو چا ډېر ناجایز کړي، زورولي، تکلیف یې را رسولی دي، خو چې کور ته چوکاټ ته رالی راته وزاړي، لاس راته ونسي، پښې مې ونسي، چې هر څومره سخت دله انسان وي هغه ته معافي کوي. لیکن که هغه په زور باندې راسي، په انسان کې خپله فطرتي رد عمل سته، ښه ته داسې کوې نو زم کو. الله رب العالمین هغه انسان چې په خپله ګناه باندې ولاړ وي ټینګ، الله خواته رجوع نه کوي، الله ته توبه نه وباسي، الله ته زړه او فریاد نه کوي، د الله څخه معذرت او معافي نه غواړي، دا د انسان خوښ نه دی. دا د الله تعالی د انسان نه دی خوښ. د الله د داسې انسان څخه نفرت کیږي. او مشکات یو حدیث دی، عجیبه حدیث دی. الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی وایي ای زما بندګانو که تاسې ګناه نه کولی نو ما به یو څه داسې مخلوق بیا پیدا کړي وای چې هغه ګناه کولی، بیا په ګناه باندې ما ته بیا برته معافي غوښتلی، فریاد یې کولی. الله رب العالمین ته داسې انسان ډېر خوښ دی چې ګناه وکړي بیا په خپله ګناه باندې وزاړي، بیا په خپله ګناه باندې او فریاد وکړي، بیا په خپله ګناه باندې پښیمان سي، د الله په حضور کې وژاړي. و دوی وشکې دا د جنت در اوبو، د جنت د شرین اوبو، د جنت د شرابو څه الله رب العالمین ته ډېر محبوب دي. یو د مجاهد د جهاد په دوران کې د وینې څاڅکي، آسمان د مجاهد وینې څاڅکي مځکه ته نه رسېدلې، الله رب العالمین د نوم په جنت کې ولیکي. او یو د ګناهګار آهو فریاد دی، زړه ده چې اوښکې توسي، یا الله خو د یو حکومت مجرم نه یم، د احکم الحاکمین مجرم یم، ځان پټولی نه سم، نه په ورځ کې نه په شپه کې، نه سهار نه ماښام، نه رڼا کې نه تیاره کې، په هر حالات کې ای الله ته ما وینې، ته ما اورې. یا الله زه ستا په حضور کې لږ سایډ ته کې اوبه ورکړي، اوبه ورکړي، اوبه ورکړي. اوبه ورکړي، اوبه ورکړي، اوبه داسې پرتې دي. زه ودرېږم، زړه یې ده مرض ده.
اوبه ورکړه، اوبه څښې، اوبه څښې. کمرې له بوز صدقې چې جومات ته ریږي راوځي لاس یې ونیسه. ګزارش پنکې ته کمره کې پنکھا لګېده، پنکھا دی څوکا کمرې کې صدقې پنکھا ته کښېنولی وای نو جومات ته ریږي بیا به راغلی کمره کې به کښېنې ښه دی ښه دی. الله رب العالمین ته هغه بنده ډیر محبوب دی چې ګناه وکي بیا په ګناه باندې الله ته زړه او فریاد وکي. د هغه بنده سره د الله ډیر نفرت کیږي چې ګناه په ګناه کوي، کله په دا خیال هم ناراضي چې زه د کم ذات ګناهګار یم، ما د کم ذات مجرم، زه د کم ذات مجرم یم. او دوستانو د ډیرو ځوانانو د ډیرو انسانانو دا خیال وي، شیطان کله سړی ته دا خیال ورکړي چې یاره ډیر ګناه مې کړی دی، خوند به نه وي چې زما به بخښنه کیږي. دا شیطانی سوچ دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې که چیرې په حشرګاه په میدان دا اعلان وسي ټول انسانان جنتیان دي، یو سړی به جهنم ته ځي، دوزخ ته به ځي. عمر رضی الله عنه وایي زما خوف دی، زه بیریږم داسې نه چې هغه عمر نه. او که دا اعلان وسي امید مې بیا دومره دی که دا اعلان وسي چې ټول خلک هغه جهنمیان دي، دوزخ ته به ځي، یو سړی به جنت ته ځي. حضرت عمر وایي د الله د ذات څخه مې دا امید دی چې انشاءالله هغه یو سړی به ځي. الله رب العالمین دومره د خپلو بندگانو سره محبت او عشق و مینه لري لکه موږ چې یو مور د ډیرو کلو بعد اولاد وسي، 15 کاله د یو زنانې اولاد نه بیا یو ښایسته بچی پیدا شي، څومره مینه به یې ورسره، څومره محبت وي. د الله رب العالمین تر دې اویا زیاته مینه او عشق د خپل بنده سره دی. په دې وجه باندې علما لیکي چې دا ماشوم په مخ باندې وال په دې الله ناراضه کیږي. الله وی د انسان دا مخ چهره د ما په خپل لاس جوړ کړی، دې باندې ډېر خیال کوي. ماشومان په مخ څاپېړه مه وایي، دا د الله په خپل لاس جوړ شوی دی. د الله د دې سره ډېر عشق او مینه ده. د هغه بنده سره چې ګناه یې کړي بیا یو الله رب العالمین ته فریاد وکړي، یا الله خو بل در نه لرم، ستا در ته راغلی یم، یا الله بل داسې څوک نشته چې زما د ټول ګناهونو باندې د عفوې د معافۍ قلم را کش کړي، یا الله ته معافي کړه، ته معاف کړه. الله رب العالمین څه فرمایي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي یا ابن آدم، اے د آدم اولاده، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، که دومره ګناهونه دي کړي، 100 قتل دي کړي، انسانان دي ژوندي معصوم انسانان دي وژلي. دا الله رب العالمین ارشاد دی یا ابن آدم، اے د آدم اولاده، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، که دا ستا ګناهونه جسم پیدا کړي د اسمان کنارو ته اسمان ته ورسیږي، دومره ګناهونه دي کړي، ثم استغفرتنی، یو وار ما ته فریاد وکړه، آه وکړه، الله رب العالمین وی لغفرتک ولا ابالی، دا ټول ګناهونه در معاف کوم، زما څه پوښتنې والا څوک نشته، ولې دې دا مجرم معاف کړي. نو دوستانو یو دا، او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ګناه توبه ګناه داسې صفا کوي لکه ګرمې اوبه او صابون چې کپړه صفا کوي. او د مرګ دا نه ده معلومه چې کله مرګ راځي. په داسې حالاتو کې د الله رب العالمین سره مخامخ سو چې د الله مجرمان نه، قدم په قدم استغفر الله، توبه، یا الله کېدلی شي دا عمل دا توبه نه قبل سوی، په قدم قدم باندې دا سړی انتظار نه کی. ځینې ځوانانو ته شیطان دا اور کی، او اوس لا ځوانان ته اوس بزرګي مشورو، ته اوس توبه مشورو. دا مطلب دی چې ځوانانو ته به مرګ په سپین ژیره راځي. الله رب العالمین به ستا د ځوانۍ انتظار کی. اذا جاء اجلهم،
کله چې اجل را ورسیږي لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون ساعة، نه یو غړی اجل اسرائیل نه مخته کیږي نه شاته کیږي. دوستانو عرض می دا کوي چې هر وخت د الله په حضور کې توبه وباسو. معلومه نه ده چې اسرائیل د ازما او ستا روح کله قبض کوي. که په ګناه لړلی وو د الله حضور ته ورسو بیا ډیره د نقصان خبره. او د ګناه څخه توبه ایستل، پیغمبر علیه السلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کم څوک چې په خپل ګناه باندې د زړه د اخلاص توبه وباسي، کمن لا ذنب له، داسې فرشتو سره الله تعالی یې رکی ختمه کی، داسې مټاو کی لکه بالکل چې ګناه کړی نه. یو عرض دادی د الله په حضور کې موږ توبه وباسو هر وخت، هر آن، هر غړی. یا الله معلومه نه ده چې زما زندگی په کم قدم به ختم سي، په کم غلی، په کم وخت، په کمه ګنټه کې به زما زندگی نور ختم سي. او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي د اشرګا په میدان چې سخت تپیش او ګرمي وي، دومره ګرمي به وي دومره چې نبی علیہ السلام وایي انسان به د خپل مغز، د انسان دماغ کې د مازغه به داسې شیږي لکه چایناکه کې چې اوبه شیږي، دا جوش به اوري. د ډیرې تنج د لاس انسانان د ژبې به د چا به په نامي، یو چا به د زنګنو، یو څوک به د خپلې ژبې په مځکه ورسره راکشي. په داسې حالات کې به اوه کسان د الله د عرش در سایه لاندې لکه په اے سی او په ایر کنډیشن کې چې ناست، د خدای د عرش در سایه لاندې به اوه کسان ناست. په هغو کې یو هغه سړی دی چې ګناه یې کړي، ګناهونه جنسوي، جرمونه جنسوي، بیا یوازې ځان ته کښېني د الله په حضور کې فریاد وکړي چې ای الله ګناه خو سوی ده، جرمونه خو سوي دي، لیکن الله عاجز یم، ستا بنده یم، ستا د رسول الله امتی یم. یا الله زما امید دی، زما یقین دی، زما ایمان دی چې زما ګناه، زما معصیت، زما نافرمانیانې چې څومره مې کړي دي، یا الله بل معافی والا نسته، ستا درته راغلی یم، معافي غواړم، معذرت غواړم، یا الله معاف مې کړه. الله رب العالمین به معاف کړي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې اوه کسان د الله د عرش در سوري در سایه لاندې یخه او تازه هوا به چلیږي، الله رب العالمین به هغه ته داسې ځای ورکوي. هغه کې یو هغه سړی دی چې ګناه سوي. علما لیکي چې نو ګناه نه وي سوي نو بیا سړی توبه په چشم باسي. ډېر خلک وایي زه ګناهګار یم، وایي زما به خوند نه وي. دا شیطاني دلیل دی، شیطان سړي ته د مایوسۍ دلیل ورکوي. نه، تاسې واقعه اورېدلې ده چې نن نوي انسانان یې قتل کړي او بیا زړه کې خیال رالی چې جرم مې کړی دی، یو ذات خو داسې شته چې معاف مې کړي، چې را روان سو د توبې په نیت الله رب العالمین نن یې پس سچینې زړه، په رښتینې زړه باندې، سچا زړه باندې توبه وایسته، الله رب العالمین دا معصومه قتلونه یې ټول ورمعاف کړي. نو که زما او ستاسې یو جرم سوی، یو عمل سوی، یو ګناه سوی، په زړه په اخلاص د الله په حضور کې فریاد وکړو، معافي وغواړو، معذرت وغواړو، الله رب العالمین به ضرور معاف کړي. په دې وجه دوستانو ګناه دار انسان څه کېږي، یو ملایکې دي، یو انبیا علیهم السلام دي چې د ګناه څخه پاک دي. د هر انسان ما درته ویله الله رب العالمین شیطان څه ولې ناراضه سو، هغه سرکشي وکړه. او الله رب العالمین انسان د شیطان څه ولې بلند و بالا کوي، هغه وجه دا ده چې په انسان کې عاجز دی، عاجزي ده. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د مرګ څخه مخکې د توبې کولو توفیق را نصیب کړي. کم جرم سوی، کم ګناه راسه سوي، کم نافرمانی راسه سوي، په هغه باندې د زړه د اخلاصه الله رب العالمین ته معذرت خواستو، د الله سره لاس پورته کړو، یا الله دا جرمونه مې بل څوک والله العظیم که زما ګناه یا زما پلار معاف کړي یا زما قریب و رشته دار، مګر یو ذات دی چې هغه ته امید لرم هغه به زما ګناهونه معاف کړي، هغه به زما جرمونه معاف کړي، هغه به زما نافرمانی معاف کړي، هغه د الله د رحمان ذات دی. یا الله ته رحمان یې، زما ګناهونه معاف کړي، ته رحیم یې، ما باندې رحم وفرمایه. یا الله د جهنم د اور، د جهنم د انګاره مې حفاظت وکړي. او د الله په ذات، د الله په حضور کې سړی وای دوه اوښکې، دوه څاڅکي الله ته ډېر محبوب، یو د مجاهد، د شهید وینم ځکه ته رسېدلی نه وي جنت کې به الله تعالی د ده دپاره نوم مقام مقرر کړي، او یو د ګناهګار چې ګناه کړي د الله په حضور کې اوښکې توکې، دا اوښکې الله رب العالمین ته د دنیا د ټولو د زمزم څخه هم افضل دي، د حوض کوثر څخه هم افضل دي، د جنت د شراب، د جنت د شهد، د جنت د شیدو سه، د زمزم سه، د حوض کوثر سه الله ته محبوب دي. د ګناهګار بنده یو اوښکه د ندامت و د
پښیمانۍ چې تو یې کې یا الله دغه وشکه الله تعالی ته د هر څه محبوب. الله رب العالمین دې څه واورېدل څه ویل په دې باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي.